کمیته امنیت ملی پاکستان در نشست با حضور مقام‌های ارشد ارتش و استخبارات این کشور تصمیم گرفت عملیات بزرگی را برای سرکوب جنگجویان اسلامگرا و گروه‌های تروریستی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان را اندازی کند. هرچند بسیاری‌ها در پاکستان امیدوار بودند که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بحران امنیتی پاکستان مهار شود، اما 1.5 سال گذشته آب سرد بر این انتظارات ریخت. پاکستان از راه اندازی دومین عملیات بزرگ نظامی پس از سال 2014 چه چیز را به دست خواهد آورد؟ این بحث روز است. سلام بر شما. به بحث روز با من طارق عظیم از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز: افراسیاب خطک، عضو پیشین سنای پاکستان از اسلام آباد، احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و بشیر زرمست، کارشناس سیاسی و حقوقی است. مهمانان عزیز را بسیار خوش آمدید میگم. آقای خطک، بحث را با شما آغاز میکنم. چرا دولت پاکستان به این نتیجه رسید که یک عملیات بزرگ را علیه گروه‌های مخالف خودش را اندازی بکنه؟ ډیره مننه. تر ټولو لومړی تاسو ته، ستاسو محترمو مېلمنو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. زما عرض دا دی چې دا د پاکستان چې کوم عملیاتو خبره کوي، نو دا یوازې دلته کې امنیتي مسله نه ده، دا یوه سیاسي مسله ده. طالبان افغانستان ته د دې لپاره راوستل شوي چې د سیمه کې یو نوې ضد تروریستي جنگ پیل شي، او تروریستي جنگ لپاره لازم ده چې اول تروریزم وجود ولري. نو ټي ټي پی او دا داعش او دا خلک راوستل شول، او اوس یو قسم ته دا دویم جنگ دی، یعنی یو جنگ چې دی یو لسم د سپتامبر نه 2001 کې شروع شو، او دا دویم جنگ دی. خو دې ځلته دا دومره په زور او شور سره غږ نه کیږي چې دا جنگ شروع کیږي. نو ارزه چې مونږ د دې جنگ مخالف یو. مونږ د پاکستان حکومت دا نظر نه تاییدو په دې وجه نه چې دهشتګرد چې دی هغه سرکوبي نه ده پکار، سرکوبي پکار ده. منتها چې کومه ریښه د مسلې جړه ده هغه د طالبانو پروژه چې د پاکستان اردو پاکستان آتش جوړ کړی ده، او بیا دا چې دوی چې کوم افغانستان باره کې سیاست دی چې دا یې نوی بدل کړي، دلته تروریزم نه ختميږي. نو مونږ وایو چې تاسو دا سیاست بدل کړئ. دا عملیات مخکې شو په 2009 تر 2014 پورې د ډیر عملیات وکړو. په دې کې خلک وژل شو، کورونه وران شو، به خلک بیکور شو، 2.5 میلیونه خلک بیکور شو، زرګونه خلک وژل شو، مګر دهشتګردي ختم نه شو بلکې زیاته شو. نو بیا که چېرته هغه تکراري غلوبه موږ دغه مخالف یو، ځکه موږ ورته وایو چې تاسو اول خپل سیاست کې بدلون راولئ. تاسو طالبانو پروژه بند کړئ، طالبانو د جوړولو فابریکې چې پاکستان کې چالانه دا بند کړئ. بله. آقای خطک، چرا شما فکر میکنین که این عملیات بیشتر از یک عملیات نظامی باشه، عملیات سیاسی است؟ آیا فکر میکنین که ربط بر انتخابات که در دو ایالت خیبر پختونخوا و پنجاب است به این ربط داره یا مورد دیگه است؟ یعنی د انتخاباتو خبره بم ویچ جواز پیدا کړي چې انتخابات لږ وزنډي، خو اساسي ټکی دا نه دی. اساسي ټکی مغه پروژه ده د سیمه کې د چین او د روس یو طرف ته، او امریکا او برتانیا او دا بل طرف ته. د مینس کې چې کوم نوې سور جنگ دی دا د هغه اسره یو نوې لوی لوبه ده، او د لوی لوبې لپاره دلته کې یو نوې جنگ د ټي ټي پی څنګه پاکستان ته راغله. افغانستان بندیخانو نه چا آزاد کړه، دا هغه خلکو آزاد کړه چې پاکستان نه ولاړل، کابل ونیو، بندیخانو نه ټي ټي پی خلاص کړه. تقریبا 2.5 زره ټي ټي پی جنگیالي چې دا د کابل، جلال آباد، خوست، پکتیا او د نور جیلونو را خلاص شول، او یو قسم ته بیا د افغانستان نه هغه بیا تجدید سازمانو کو واپس راغلل پاکستان ته. او پاکستان ته څنګه راغلل؟ پاکستان اردو پرې خودل څنګه دی، یعنی پسند سواد ته راغلل. سواد ته چې راځي دی په باجوړ او په دیر باید تیر شي. نو د پاکستان اردو چرته و؟ نو ارزاده چې بیا دی پرون ویلي دي، پرون د اعلامیه کې دام ویلي دي چې او تیر حکومت اشتباه کړی و چې ټي ټي پی پرې خدم. تیر حکومت کې
یو عمران خان او چې هغه هم پاکستان فوج صدر اعظم کړو او بیا چې کوم جنرال فیض حمید د آی اس آی په خوانه رئیس هغه هم د دوی سره نو دا ویل کافی نه ده چې دا هغه اشتباه کړو کا اشتباه واقعا کړی وي نو بیا باید هغه محکمه شي ځکه چې دلته ډیر خلک وژل شو ډیر لوی حمله کیږي تیر هر اوس تقریبا هر ورځ او ست توګه باندې هر ورځ څلور پولیس والا وژل کیږي د طالبانو د لاسه ټي ټي پی د لاسه لہذا دا ډیره جدي خبره ده او پاکستان حکومت چې دا دوکه کوي او دا د سټیری چې دا یو امنیتي مسله ده او بس دا موږ حل کوو دا امنیتي مسله نه ده دا موږ مخکې لیدلې ده او دا مغه لوبه ده چې د تکراری دا د پښتنو ته یو قسم ته مشکل جوړوي پښتونخوا اوسیدونکو ته مشکل جوړوي. بسیار تشکر. آقای سعیدی، آقای خطک به این باور است که یک عملیات نظامی نیست، عملیات سیاسی است و بحث امنیتی ندارد. دیدگاه شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای خطک، آقای بشیر و بیننده سلام عرض ادب دارم. پاکستان سالیان درازی سرمایه گذاری کرد، تلاش کرد تا پروژه‌ای را در افغانستان مدیریت و رهبری کنه که افغانستان به یک منبع تروریست تبدیل شه. به این خاطر طالبان افغانی را به قدرت رساند، سرمایه گذاری زیاد کرد و از امریکا زیاد پول گرفت. به خاطر اینکه پاکستان در امن باشه ولی این مدیریت تروریسم به رهبری کنه. اما در حال حاضر قماری را که پاکستان در میدان برده بود، قطعی را که برده بود، اون قطع را باخته. حالا پاکستان در یک بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران امنیتی و بالاخره بحران دهشتگردی دست و پنجه نرم میکنه. در حال حاضر عملیاتی را که پاکستان میخواهد که ما به گروه تروریست شروع کنیم، هدفش ناامن کردن مناطق قبایل است. هدفش کشتن سران قبایل و پشتونها است. هدفش از بین بردن قوم پرستا احزابی که در اونجا وجود داره. این پروژه را پاکستان از نگاه اقتصادی توانی به انجام رساندن نداره. از یک طرف میخواد از امریکا پول بگیره به نام پروژه تروریسم پول بده و از طرف دیگه مردم قبایل و پشتونخوا را قوم پرستا را سرکوب کنه. این پروژه را سالیان درازی ادامه خواهد داد. این یک حرف دومی است که در داخل پاکستان هم بحران‌های هستند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی که گفتم. همین لحظه خیبر پختونخوا حکومتی انتخابی نداره، پنجاب حکومت انتخابی نداره و از طرف دیگر پروژه‌ای که داره اینجا پاکستان پروژه‌ای داره که عمران خان باید به خاطر حمایت از تروریسم یا تی تی پی باید به محاکمه بکشانه و از انتخابات محروم کنه. جنرال باجوا را که در حمایت از عمران خان بوده او را متهم بسازه و طرف محاکمه کش کنه و انتخابات توانی برگزاری انتخابات شهباز شریف در حال حاضر نداره. وقتی که در پاکستان توان انتخابات نباشه، تضاد بین محکمه یا هایکوت و حکومت وجود داشته باشه، بحرانیه که در آخرین دوره مشرف بین محکمه و مشرف پیدا شد. من فکر میکنم که ادامه این وضعیت بر علاوه که افغانستان بحرانی میکنه، باور این است که پاکستان به طرف تجزیه، به طرف یک بحران فراگیر میره که سوامداران موجود طرحی را که کردن طرح کنترلش ندارن. بازی کلانتر است. کلانتر به این معنی است که باید منطقه ناآرام شه، تروریسم از نقاط مختلف دنیا بیایه و این بحرانی تروریسم فراگیرتر باشه تا افغانستان منطقه ناآرام باشه و بتونه سیاستمداران حیله‌گر از این آب گلالود آبی بگیره. بله، بسیار تشکر. آقای زرمست، دیدگاه شما چی است؟ چه فکر میکنین چقدر نیت داره که پاکستان گفته به اون نیتش صادق است و میخواه علیه گروه های تروریستی که وجود داره عملیات بزرگ را برای بندازد؟ دیدگاه شما در این مورد چی است؟ ګورئ د هغه جغرافیه ته چې سړی وګوري کوم پوله چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده او کومې اړیکې چې د افغانستان د خلکو د خیبر پختونخوا د قبایلو سیمې دي، دلته معلومیږي چې د دې سیمې د تروریزم یا د ټي ټي پی د کنټرول مسله ډیره مغلقه ده او په داسې اسانۍ سره د یو عملیات باندې دا نه حل کیږي، بلکې د جنگ د حل لاره نه ده او د څومره چې ځپل کیږي هماغومره دلته نور مخالفتونه پیدا کیږي. ځکه دلته د خلکو کورونه ورانیږي، د خلکو کاروبارونه خرابېږي، خلک مهاجرت ته مجبور کیږي. نو دلته د پاکستان خلاف نور هم بغاوت پیل کیږي او زه فکر کوم چې پاکستان یو ځل بیا پیشه په خپل پخه باندې وکړي او ځان ته مخالفتونه نور هم زیاتوي. که موږ وګورو مخکې
چې د افغانستان په باره کې د پاکستان کوم سیاست هغه د ناکامۍ سره څو ځل مخ شوی دی. امریکا هم اوس په دې پوهیږي چې پاکستان دلته دوه مخې لوبه کوله او ټول نړۍ په دې نه ده قایله ده چې دلته پاکستان دوه مخې لوبه کړې ده او کوم ژمنې چې د بین المللي ټولنې سره کړې وي هغه نه دي ترسره کړي. برعکس د سیکارونه کړې دي چې د امریکا خشب ځان ته پارول ده او دلته لکه څنګه چې افغانستان خاطر صاحب ویلي لوبه ډېره لویه ده. دا څومره چې موږ تاسو ته ښودل کېږي په تلویزیونونو کې موږ په اخبارونو کې لولو د دې څخه دا لوبه ډېره لویه ده او سرکلي تر دې ډېر پراخه ده. بله بسیار تشکر. آقای خطک، آقای سعیدی در مورد تجزیه پاکستان گفتن که عملیات است که در حقیقت امو توریسم میخواه گسترش بده. شما فکر میکنین که پاکستان داره به طرف تجزیه شدن روان میره؟ پاکستان ډیر مشکل بحران سره مخامخ دی. داسې بحران چرته مخکې نه راغلی، یعنی چې اقتصادي بحران دی. پاکستان ورشکست دی. تقریبا صندوق وجیب بین المللي کومک ورنکي نو پاکستان ورشکست دی. رسما ورشکست کیږي، اعلان نه کړی، عملاً ورشکست دی. دغه چې تاسو وګورئ سیاسي توګه باندې ډیر تقسیم دی او دا سیاسي انقلاب او سیاسي تنش پنجاب ته داخل شوی دی. پنجاب چې یعنی یو قسم ته د پاکستان فوج هم بیس دی او د پاکستان چې کوم غټ سرمایدار یا کاروباري خلک دي هغه بیس دی او 80% نه زیات نفوس د پاکستان پنجاب تشکیلوي. هغه تکیم دا انقلاب تنش ډیر عمیق دی. تاسو وګورئ چې لاهور کې عمران خان ناست دی او روزانه الته کې شخړې کېږي، جګړه کېږي، پولیسو د خلکو منځ کې. درېمه خبره ده ترهګري دهشتګردي ده. دا یو بل اړخ دی د بحران چې هغه خیبر پختونخوا کې زیات ژور دی، هلته کې زیات ښکاره دی اگر چې ټول پاکستان کې شته. زه تاسو ته وایم چې بحران دومره ژور دی چې چین سفیر نشته پاکستان کې. ډېر ورځې شو چې چین سفیر اوس موجود نه دی. زور سفیر تللی نه وي، هغه نه دی رالېږلی. کراچۍ کې چینایي قونسل خانه بنده شوې ده امنیتي مسایلو د وجې نه. او هدف چې دی هغه د داعش او د ټي ټي پی چې د دوی هدف چې دی هغه چینایي افراد دي او چینایي د مرکزونو دفترونه دي. بله نو دا یو ډېر لوی شخړه لکه چې د دوستانو مخکې وویل. نو پاکستان واقعا ډېر د بحران سره مخامخ دی او د پاکستان فوج چې دی دوی اوسه پورې په پاکستان کې غلبه لرلې ده، په دولتي سیستم باندې، په اقتصاد باندې، په ټولو خبرو باندې غلبه لرلې. مګر دا سیستم چې دی دا اوس یو داسې بند ځای ته راورسېدو چې مخکې لاره دې ته نشته ده. نو یا دا دی چې پاکستان یو راډیکال ریفارم ته لاړ شي، یعنی اصلاح ته، ریفورمیشن. خو هغه هم څه سیاسي نوزت نشته، ګوند نشته چې هغه ټول سرتاسري ګوند وي پاکستان کې او هغه رهبري کې دا ریفورم. نو پاکستان واقعا چې د ډیرو خطرو سره مخامخ دی او داسې ښکاري چې فرض کا نواز شریف یا بل څوک چې پنجاب کې نفوذ ولري که هغوی رامخته شي او دلته کې اصلاحاتو کې رادیکال اصلاحات، البته په واړو اصلاحاتو هم نه کېږي، نو که نه وي نو پاکستان واقعا چې د ډیر عمیق خطر سره مخامخ. بله آقای خطک، در مورد بحران‌ها شما هم گفتین، آقای سعیدی هم اشاره کرد. حالا همین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی که پاکستان دست و گریبان است، فکر می‌کنین که با اجرای چنین عملیات‌های شب این بحران را حالا زیاد هم نه یک مقدار پاکستان مهار بکنه؟ ارزاده چې تاسو ته یادېږي ریچارډ هالبروک یو امریکایي هغه د نماینده زموږ د سیمې ته 2009 کې هغه یو اصطلاح کارولې و، هغه چې اف پیک او چا ورته چې ولې اف پیک؟ هغه اف پیک ځکه چې دا د عملیاتو یو څنګر دی، دوه څنګره نه دی. مطلب دا دی چې د طالبانو تولید خو پاکستان کې کیږي کنه، هغه په افغانستان کې حاکم دي، مګر اصل نه خو منبع هغه پاکستان کې ده. نو د وجنه دا بحران چې دی د جګړه زیاتېږي، یو قسم ته پاکستان او د افغانستان شرایط وو یو بل سره یعنی مماثلت پیدا کوي او د پاکستان دولت هم د سقوط د خطرې سره مخامخ کیږي. دا ډیره مهمه خبره ده. د دې بحران خطرناک ترینه خبره ده چې کېدای شي چې دولت سقوط وکړي، مګر داسې هیواد چې اټومي وسلې پکې شته، داسې هیواد چې هوا تلکه اردو لري او دا اردو چې دې ته معاشونه نه ورکړل کېږي، دا اردو به څه کوي؟ دا ټوپک به څه کوي دی؟
دغه سي دلته نور ډېری خبرې دي او بیا پاتې د هندستان سره ډېری خراب اړیکې دي مخاصمت ولا اړیکې دي چین سره سم دي اړیکې نور ایران سره هم د اعتماد اړیکې نه دي او افغانستان سره تاسو ته معلومه ده چې اغلته کې خو دا معلومه نه ده چې یعنی طالبان د سره دی او د سره مخالف په دې ملګری دي متحدین په دې په دې کې د لحاظ سره کسره وګوري پاکستان دولت چې تاسو سکوت سره مخامخ کېدو ته نږدې دي پارلیمان تاسو وګوري نیم پارلیمان شته نیم نشته تاسو وګوري ستره محکمه ده نیمه ستره محکمه یو طرف ته نیمه ستره محکمه بل طرف ته ده دغه چې تاسو وګورئ په دې نورو ټولو شوبو کې هم یعنی یو تقسیم دی ویش دی نو ډیر زما په خیال کې پاکستان دولتي بحران سره چې دی هغه د څلورمه برخه دی بحران یعنی اقتصادي او سیاسي او امنیتي او دولتي بحران دولتي سیستم چې دی دا پاشیدلو ته نږدې دی. بله بسیار تشکر. و آقای سعیدی یکی از نقدهای که حاکمان فعلی پاکستان بر عمران خان وارد میکنن اویی است که میگن در زمان زمامداری آقای خان توریستا در پاکستان دست باز داشتند و آمدن و جادجا شدند و عالم پاکستان میگه که عملیات را که ما قرار است اجرا بکنیم در برابر توریستایی است که از خاک افغانستان داخل پاکستان شدند. دیدگاه شما چی است؟ واقعا توریستایی که در مناطق جمع شدن کسان هستند که از افغانستان داخل پاکستان شدن حمایت طالبان افغانستان را با خود دارند؟ هیچ تردیدی وجود نداره که جنرال باجوا و عمران خان به این نظر بودن که باید در قدم اول ما تلاش کنیم تا طالبان افغانی به قدرت برسن. وقتی که اونا به قدرت رسیدن TTP یا طالبان پاکستانی را خلع سلاح میکنن، اگر نکردن با حکومت ما از نگاه سیاسی متقم میکنن. اما برعکس عمل شد. طالبان پاکستانی با طالبان افغانی رفتن به افغانستان، قدرت گرفتن، شریک کردن. وقتی که برگشتن با توفای زیادی چی منو سلاح مهماتی که از امریکایی‌ها مونده بود، طالبان پاکستانی هزارها میل سلاح‌های پیشرفته دوربیندار مستحق شدن و حالا به دستشان قرار داره. و از طرف دیگه همین طالبان پاکستانی در حال حاضر بسیار جنگ برشان آسان است، به خاطر اینکه جبهه پشت سر خالی دارن، یعنی زخمی خود میتونن به افغانستان ببرن، منزلگاه شست در اونجا میتونن تداویشن، یعنی پشت جبهه فشار وارد نمیکنن. در حکومت جمهوریت اینطور نبود. و از طرف دیگه اردوی پاکستان یا فوج پاکستان که جناب خطک صاحب تشریف دارن، همین لحظه از نگاه اقتصادی توان مقابله با طالبان پاکستانی را نداره که جنگ کنه. فقط اون چیزی را که دیروز شورای امنیت هزینه اعلان کرده، میخواد یک پروژه دلاری از امریکا بگیره و مدت این جنگ در منطقه ادامه پیدا کنه. جنگ پاکستان تنها جنگ قبایل نخواهد بود، جنگ با تروریسم پاکستان نخواهد بود. باور می است که خطک صاحب بهتر میفهمند که پشتونها و بلوچها، مخصوصا جبهه بلوچها، بلوچ آرمی، بلوچ فدریشن و غیره کسایی که در بندر گوادر مشکلاتی دارن، سرمایه‌شان رو پنجابی‌ها میخورن، اونا آرام نمیشینن. بنابراین پاکستان را من پیش بینی میکنم که آینده تلخ پیش رو داره. آینده تنها یک راهی که وجود داره، شاید به کمک غربی ها، بعضی کشورهای غربی، اگر یک حکومت ماشاءالله یا حکومت نظامی در پاکستان به وجود آید مانند دوره مشرف، در غیر حضور رهبریتی به وجود نمیتونه این کاروان منزل برسونه. آقای سعیدی شما فکر میکنین که به اصطلاح محاسبات را که پاکستان داشت در مورد ازی که وقت طالبان به قدرت برسن بعد باز میتونن که از طالبان افغانستان کمک بگیرن و طالبان پاکستانی را سرکوب بکنن، همون محاسبات غلط ثابت شد و آل مجبور است پاکستان بنا به هر دلیل کار نیت که داره که شما بحث کردین روش بیایه و مستقل وارد عمل شود و با طالبان پاکستانی درگیر جنگ شود. ببینید جنرال حمید فیض وقتی که به کابل رفت، در روز من تا کابینه طالبان را ساخت کی وزیر اعلی باشه و کی معاون وزیر باشه، هدف ازی بود که بعد ازی پاکستان نفس به راحت بکشه. اما در پهلوی او این را محاسبه نکرده بودند که طالبان افغانی 20 سال از طرف طالبان پاکستانی حمایت شدن، نان خوردن، او خوردن، در یک دسترخوان هستند، یک زبان هستند، یک قوم هستند، یک اندیشه هستند. و از طرف دیگه حالا اگر فرض بکنیم طالبان افغانی بخواهند که طالبان پاکستانی رو سرکوب کنه، از یک طرف توانش ندارن، از یک طرف دیگه کار نمیکنن، صفوف طالبان برهم میخوره. بنابراین این مشکلی پاکستان است که غلط محاسبه کرده بود. عمران خان با شعار اسلامی را که شروع کرد که مرا به خاطر اسلام از صدارت دور کردن،
در رنگ بازی بود، در حالی که خود عمران خان ما میشناسیم که عمران خان یک سکولر است، نه یک آدم مذهبی، ولی از شعار مذهبی استفاده کرد. پاکستان را فعلا یک را وجود داره، شاید من فکر میکنم که باز یک بار دیگر امریکا را فریب بده، باز هم امریکا بودجه های دلار بده به خاطر مبارزه با تروریسم. این تروریسم سرکوب نخواهد شد، بلکه انکشاف خواهد یافت، تقویه خواهد شد، درست خواهد. بسیار تشکر. آقای زرمست، در 2 سال گذشته حکومت پاکستان با مخالفان خود همیشه دروازه گفتگو را باز گذاشته بود. خود آقای خان، عمران خان هم میگفت که کسی حاضر باشه که سلاح خود را به زمین بگذاره، اما با او مذاکره میکنیم. شما چی فکر میکنین که حالا امو روند مذاکرات به چالش رسیده و به بنبست رسیده که پاکستان خواسته که حالا دیگه از طریق زور و با جنگ با مخالفان خود کنار بیاید؟ وګورئ که تاسو افغانستان او پاکستان سره مقایسه کوئ نو په دې کې ډېر توپیر دی. په افغانستان کې د مجاهدینو نظام او بیا د طالبانو نظام راغی، بیا کله چې جمهوریت هم راغی نو هغه پخواني په شان د ازادي نه وه، لکه هغه مخکې چې خلک څه رقم سیکولر و، نو بیا هم خلکو څادر هم اغوسته، پوړني هم اغوسته، تلویزیون کې ډېر شي مراد کېدل. لیکن په پاکستان کې تر اوسه دا پر داسې یو بدلون نه راغلی لکه په افغانستان کې چې څو ځلې تیر شو. نو د پاکستان خلک دومره لوی بدلونونو ته آماده نه دي لکه طالبان چې توقع کوي، یا مثلا په د شرطونو د مخې تک دي چې دلته به شرعي نظامي او دلته مثلا په تلویزیون کې به دا رقمي او د ښځې او هلکان په مکتبونو تبدیل شي. نو دې شي د پاکستان آماده نه ده. د طالبانو دا شرطونه چې دي دا ډېر سخت شرطونه دي. زه فکر نه کوم چې د پاکستان فوج یا د پاکستان حکومت پر سره دا ومنل شي او نه ورسره منلي دي. او که چېرته مثلا اوس موږ لوی تصویر ته د پاکستان د سیاست وګورو نو دلته امریکا د پاکستان نه ډیره ناراضي ده د افغانستان په دې شل کلنه جګړه کې. او بل دویم ناراضي دا ده چې د کله چې افغانستان ته روس راغی نو امریکا د افغانستان حمایت ونه کړ. امریکا د هرمز نه حمایت وکړ چې دلته د تیلو د هرمز د خلیج فارس چې ورته ویل کېږي په هغه کې تقریبا 80% د تیلو مملکتونه دي چې هغه ته خطر پیښېده. اوس پاکستان هغه ځای ته چین راوسته او د هرمز په داخله کې هلته ډیره چې په دې باندې پاکستان د امریکا ډیر سخت ناراضه دی او مخامخ پاکستان سره د سې کار نشي کولای چې هلته یا نظامی بدلون راولي یا یو بل مداخلت وکړي، ځکه چې دغه سټریټیجیک لوکیشن چې دی یا هغه ډیر مهم دی د افغانستان ته چې ګوري د پاکستان سټریټیجیک لوکیشن د امریکا لپاره ډیر مهم دی. او مخکې په سیاټو کې د پاکستان شتون د امدې نمائندګي کوي چې دغه د امریکا لپاره پاکستان څومره مهم دی. لیکن اوس چې پاکستان کوم لوبه د امریکا سره وکړه نو امریکا هم دلته مشکلات ورته جوړوي، لکه اوس تاسو ګورو IMF ورته فندونه نه پاس کوي، سیاسي بحرانونه ورځ په ورځ زیاتېږي او ډېر نور مشکلاتونه دي چې د پردې شاته شاید چې د TTP سره د امریکا څه لاس وي. بله، بسیار تشکر. و آقای خطک، خب یکی از دلایل که گروه‌های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان رشد کرد اما حس خودمختار بودن و مستقل بودن در بینشان وجود داشته. شما چی فکر میکنین که حکومت پاکستان چقدر نگران این موضوع هم است و میخواهد که دیگه بیش از حد بیشتر از این گروه‌ها اما حس خودمختار بودن را نداشته باشند؟ اصل کې پاکستان کې چې کوم اساسي قانون دی هغه فدرالي دی او هغه مطابق ایالتونه حق لري چې خپل ژبه خپل هویت حفظ کړي. منتها په دې باندې عمل نکړي، دا په عمل کې پیاده کیږي نه. نو دا یو مشکل دی. بلوچستان کې هم ډیر لوی مشکل دی. بلوچ دي هغه هم خو بيخي بلوچو کې چې کوم ملي ګرا دي هغه کې یو برخه چې دا هغه تجزیه غواړي. پښتنو کې چا داسې علني تجزیه غږ نه دی کړی. منتها د واک یا د خودمختارۍ په اړه ډیر مشکلات شته، مسایل شته او خصوصا بیا چې پاکستان فوج د مثال په توګه د 2019 کې اگست 2019 د پاکستان په پښتونخوا کې یو قانون چلول دی چې قانون ته الته لګول دی چې هغه کې یو قسم ته اساسي حقوق، بنیادی حقوق چې د خلکو دی ختم کړي دي، معطل کړي دي
نو دا یو قسم ته دغه سي چلن دی کوم چې انګلیسانو کولو په بنگال کې په بهار کې په یو پی سی پی کې په نور هندستان کې ریفورمونه کول منتها پښتنو ته سپیشل قانون به ورته وي هغه به دا دی خواته زار روس ته بیا چې شوروي اتحاد نږدې دي نو دا سیمه ډیره حساسه سیمه ده اوس پاکستان هم دغه څه کوي نو پښتنو کې یو نارامي موجوده ده تاسو ګورئ دا پی ټی ایم جوړېدل ان ډي ایم جوړېدل ځوانانو د سازمانونو چې راپاسېدل دي نو هغه دا خبره کوي چې پاکستان کومه اتباع غنل خو باید موږ ته حقوق راکړي وي خو که اتباع نه غني نو بیا خو پاکستان استعمار دی او موږ خو استعمار سره ژوند نه کوو موږ سل کاله د استقلال لپاره ازادۍ پر مبارزه کړې ده لہذا دلته کې دا مسله شته چې پاکستان فدرالیزم باندې عمل وکړي نو بیا به پښتنو کې یو څه تعداد خلک بشي هغه ورسره رضا شي خو کله فدرالیزم نه مني او یو قسم ته امپراتوري جوړي او هغه چلن چې کوم یعنی د بنگال سره کړو او هغه په نتیجه کې بنگلاديش جوړ شو کله چې چلن کوي نو د پاتې پاکستان کې بیا یقینا چې پښتانه او بلوچ دي هغه دې ته حاضر نه دي چې دغه سي مستعمره کې ژوند وکړي. بله بسیار تشکر. و آقای سعیدی میمونه طالبان افغانستان یه عملیات چه پیام میتونه برای طالبان افغانستان داشته باشه؟ طالبان افغانی به هیچ صورت علیه طالبان پاکستانی لشکرکشی نمیکنن و نمیتونن و نخواهند کرد، اما به دفاع از حکومت پاکستان هم دست و سین بر نمیزنن. اگر این کار را بکنن انشعابی بزرگی در داخل طالبان افغانی ایجاد بشه. اما مشکل دیگری که اون چی شما جناب خطک صاحب پرسان کردین همین لحظه که ما صحبت بکنیم در حدود 23,000 مدرسه پاکستانی وجود داره. اعضای پاکستانی مانند لشکر طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حرکت المجاهدین و غیره کسانی هستند که اینا در مدارس پاکستان عسکرهای نیابتی هستند به خاطر کشمیر، به خاطر افغانستان. اینا اساکری هستند که به خاطر مذهب و به خاطر دین آیسای پاکستان سالها اینا رو تربیه کرده، اینا رشد کردن. بنابراین جلوگیری از اینا در شرایط موجود کاری نیه و اکثری همین مولا فضل الرحمن یک وقت قوزی حسین احمد بود، سبیل الحق بود و اینا همه از همین آب و نان او خوردن همیشه. هدف سیاسی ای است که به عقیده من که نمیدونم خطک صاحب موافقن یا نه، باید پشتونها در مناطق قبایل رشد نکنن، باید صدای آزادی خواهی خود خاموش کنن. در غیر حدود طی 20 سال گذشته اونقدر که سران قبایل کشته شده، هیچ مولای کشته نشده، هیچ آخوندی کشته نشده. بنابراین طالبان افغانی در شرایط موجود در یک بحران فراگیری هستند. طالبان افغانی نمیتونه طالبان پاکستانی کمک کنه، اما در بینشان هستن، روابط دارن، صفوفشان هستن. باز تکرار میکنم گپ خدا آیزیم، حال طالبان پاکستانی که مفتی ولی الرحمن رهبری میکنه صاحب سلام و مهمات بسیار شدن از امریکایی‌ها. من گفتم که راکت‌های دوربیندار دارن، کارهایی دارن که فوج پاکستان همین لحظه نداره و فوج پاکستان هم که دیروز شورای امنیتش گفته که ما عملیات را میندازیم. جناب خطک صاحب میدانن که توان ایران نداره، پول نداره، معاش نداره، ولی یک پروژه است که بلکه از امریکا بتونه چیزی را بگیره. این یک پروژه بزرگ است. قدرت‌های دور همین مدارسه، انگلیس میفهمه، امریکا میفهمه که داعش کجاست، القاعده کجاست، هر کس میفهمه حافظ گلبهادر کجاست، مولوی فقیر کجاست، مفتی ولی الرحمن کجاست، سلیم کجاست، هر کس این را میدونه. ولی ظاهرا مردم میخوان گپ بزنن. منطقه باورمی هستی، منطقه ناآرام میشه، بحران منطقه فراگیر میشه. چی میگم؟ بحران فراگیر به خاطر یک فاجعه جبران ناپذیر. بله آقای سعیدی بگذارین دیدگاه آقای خطک هم رو داشته باشیم، بعد آقای زرمز به شما میایم. آقای خطک چقدر شما موافق دیدگاه آقای سعیدی هستین؟ زه سره هم نظر ما زمام دا خیال دی چې دا لوی لوبه ده او تاسو وګورئ چې په سیمه کې شرایط مخکې بدلیدو دي. سعودي عرب او ایران روغې کولو لپاره بیجینګ ته تللي وو. دا د غرب نفوذ مخ په کمیدو دی او دلته کې یو نوې بیلانس، یو نوې توازن منځته راځي. منتها غرب هم کلار ناس نه دی او غرب د امکانات لري چې دلته کې یو نوې تروریستي جنگ او بیا د ضد تروریستي جنگ په نوم باندې یو هرج مرج ایجاد کړي او دا هرج مرج په سترګو موږ وینو. دا ټي ټي پی، دا داعش او دا خبرې چې راغلي دي، نو دلته کې د هرج مرج خطر شته او د سیمې هیوادونو که هوښیار وي
نو دوی باید خپلو کې خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چاته چې دلته کې نوی جنگ په لار واچوي. دا مهمه خبره ده چې نوی جنگ نه ځان وژغورو. بله، بسیار تشکر. با آقای زربست، بحث دیگه هم این است که خب پاکستان همیشه طالبا را بالای طالبا ادعا کرده که زمانی که نیاز می باشه، قسمی که آقای سعیدی هم اشاره کرد، طالبان پاکستانی میان داخل خاک افغانستان اینجا پناه میبرن. حال شما چی فکر میکنین اگر این عملیات هم راه اندازی شود، چه ضمانت وجود داره که به می طالبا بیان داخل خاک افغانستان، وقت عملیات که تمام میشه پس دوباره بیان به مو مناطقی که دوست دارن زندگی بکنن و فعالیت بکنن؟ هیچ ضمانتی وجود نداره. د افغانستان جغرافیه ته چې موږ تاسو وګورو، په افغانستان کې تقریبا 3.4 لکه خارجي عسکرو د عملیاتو کو یو اسامه بن لادن پیدا نشو کړی او مولا عمر پیدا نشو کړی. ډېر طالبانو د کورونو په کابل کې اوسېدل، حتی غوډي کشف نشو کړی. نو د افغانستان جغرافیه ته چې وګورو، دلته کې 1 میلیون عسکرم تراولې، نو دلته کنټرول نشي راوستلای. او دغه پوله چې موږ په منځ کې دا، نو دغه ټول غریزه علاقه ده، او که چېرته هم په چا باندې دلته فشار راځي، نو ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې دلته پټ شي. او داسې فکر نه کوم چې داسې ټکنالوژیان یو دومره توان به څوک ولري چې په دې هر غره کې په هر دره کې دلته پوستي جوړېږي او دلته عسکر واچي. نو دغه امکانات شته دی چې هر وخت دلته فشار راځي. که طالبان د افغانستان طالبان دغه سره هم نظریه او کنه، نو دوی کولی شي چې دلته لاړ شي، پټ شي او بیرته بیا راشي. بله، بسیار تشکر. و آقای خطک، در سال 2014 یکی عملیات دیگه هم که ارتش پاکستان انجام داد و شما اشاره داشتین که بیشتر از 1 میلیون نفر آواره شدن و بالاخره مردم سرگردان شد و خانه‌های مردم ویران شد. نسبت به اون سال حالا TTP به مراتب قوی تر شده. چی فکر میکنین که بالاخره این عملیات برای پاکستان آسان خواهد بود؟ بالکل، مونږ چې د عملیاتو مخالفت کوو په دې وجه کوو چې دا عملیات تش په نوم عملیات دي، د دهشتګردو خلاف نه کیږي، عام ولس پکې وژل کیږي. دهشتګرد چې دي هغه د پاکستان د چې کوم امنیتي برخې دي، یعنی فوج او استخبارات، دا د دوی یو قسم ته پانګه ده، دوی ځان سره ساتلې ده، یو ستراتیژیکه پانګه ورته وایي دوی. نو دا پانګه دوی استعمالوي فرسایشي جنگونو لپاره. افغانستان کې د فرسایشي جنگونو چې کوم هنر دی هغه دوی تکمیل ته رسولې دي او دغه بیا هندستان خلاف هم د دې نه استفاده کړې ده. نو دی وجنه مونږه د دې نه ریګو چې بیا دغه سي لکه چې 13 ځل شو 2014 کې دوی عملیات وکړل، ضرب اعظم او ډېر لوی عملیات او تیارې او ټانکونه لاړل. منتها اخر کې پته ولګیدا چې دا کوم ځوانان راپورته شول وزیرستان کې PTM NDM، نو هغه چې پښتنه وکړه چې 15 کسانو نمونه واخلي چې تاسو یا توقيف کړی دي یا موجل دي. 15 تروریستان، 15 نمونه دي سره نو، ځکه چې تروریستانو خلاف نو وسل کېمرات. نو اوس هم مونږه شک دادی چې د دې لپاره نه کوي چې دهشتګردي ختمي. دا لکه چې ما ارزو کو دا چې کومه جهاني لوبه ده هغه کې د برخه اخلي او زموږ وطن چې دی هغه د جنگ میدان دی او مونږ د جنگ خاشاک یو. نو لہذا موږ د جنگ خاشاک نه جوړېدل غواړو. لہذا ځکه موږ پاکستان حکومت ته وایو چې تاسو اول د زړو عملیاتو حساب راکړئ، که تاسو موږ ته قناعت راکړئ شي چې تاسو واقعا دهشتګردي ختموي، نو بیا خو دهشتګردي موږ ټول خلاف یو. منتها دا ښکاري چې دهشتګردي تاسو راوستي دا TTP چا جوړ کړی دا، طالبان چا جوړ کړی دي، دا د پاکستان فوج او پروژه ده. نو موږ د اجازه نور کو چې د خپل پروژې دی بیا په موږ باندې ازمي او زموږ خوره او د تباکی په جنگ کې او زموږ خلک دی وجدي. بله آقای خطک، در زمان آقای خانم وقت اینا با گروهای مخالف پاکستان دیدار میکردن، مذاکره میکردن، او وقت هم نقد و انتقاد وجود داشت. عالم که پاکستان میگه که ما عملیات میکنیم، عالم به قول شما میگن که خانه‌های مردم تخریب میشه و بالاخره یک پروژه است و ما مخالف هستیم. خب در این میان چه کار باید صورت بگیره؟ از طرف دیگه خود پاکستان هم شما اشاره میکنید دیگه او توان را نداره. آقای سعیدی میگه 23000 مدرسه است و بالاخره وضعیت به کجا می انجامه؟ چی باید صورت بگیره؟ اصلا مونږ خو ارزاده چې مونږ دریزاده چې باید پاکستان خپل سیاست بدل کړي. افغانستان په قبال کې چې کوم سیاست دی د پاکستان چې هغه ته طالبان تحمیلي په افغانانو باندې دا سیاست بند کړي. افغانستان کې د مداخلت نه کوي. افغانستان کې د حکومت یا د نظام جوړول د افغانانو کار دی. پاکستان د خلې صلاح کې دلته کې تولید دی
تروریزم او د طالبانو چې کومه فابریکې دي د 50 زره منځ کې مدرسې دي پاکستان کې 50 زره منځ کې مدرسې دي لکونه ځوانان هر کال دې مدرسونه راوځي دا د نظر څنګه کې د ځوانانو ته زموږ وایي چې دینی سبق دی نه وایي دینی سبق ډیر خدي وایي دي مګر ورسره دنیاوي درس هم وایي تحصیلات دیو کی او معرفو کې د ځوانان راشي او د نه دی یو سالمه استفاده سم د ځوانانو په دنیا کې نو پاکستان د خپل دغه اساسي بدلونونو کې نه راوستي او هغه عملیات چې 2014 پورې دی تشپونو عملیات کړیو هغه بیا تکرارول سره ملګری نیو ځکه چې هغه کې یوازې د خلک وجل ملکی خلک وجل دي او خلک به کور کړی دي هغه به کور خلک لا واپس نه دی راغلي هغه چې کوم دارایان ختم شوی بازارونه کورونه هغه تلافي لا تر اوسه تکمیل شوی نه ده او د نوې تباہي بیا شروع کړي نو دا څنګه موږ څه کوي چې دا مکوي شروع کوي نو خپل سیاست کې اساسي بدلون راولي طالبانو پروژه چې دا ختم کړي او مداخله بند کړي افغانستان. بسیار تشکر. و آقای سعیدی شما چه فکر میکنین که در شرایط فعلی امو پالیسی عدم مداخله به امور داخلی کشور همسایه یا تغییر سیاست پاکستان میتونه که بدیل باشه برای حمله که قرار است انجام بده؟ جناب آقای عظیم هم خودید و هم همکارای شما در انترنشنال ژورنالیستان آگاه هستین چون الفبای سیاست درست میدونین. چی تصور میکنین که پیش از اینکه طالبان افغانی را پاکستان به قدرت برسونه در افغانستان 6000 طالب تروریست یا القاعده یا داعش از محابس افغانستان به اشاره امریکا آزاد شد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان 27000 محبوسی که یا القاعده بود یا داعش بود یا طالب پاکستانی بود از محابس افغانستان آزاد شد. اینا به خاطر خیرات آزاد شدن، به خاطر اطاعت و وحدت آزاد شدن، به خاطر چاق کردن پروژه و تروریسم منطقوی اینا آزاد شدن. اینا گپکای خوردی نیست. همین از شما 700 نفر تنها داعشی از محبس پل چرخی آزاد شد. 3000 به شمول القاعده و طالبان پاکستانی آزاد شد. اینا نرفته به دریای گنگا غرق شده. بازی کلانتر است. یعنی باید تروریسم به طرف کشورهای آسیای میانه بره مناطق قبایل به خاطر حق مردم قبایل باید زیر پاشه پشتونها سرکوب شه ادعای آزادی نکنن بلوچا باید سرکوب شه این منطقه چند سالی باید ناامن باشه تا بتونه ابرقدرت‌های دنیا حریفا خود را در خانهشان مهار کنه. وقتی که شما در کشورهای آسیای میانه جنگ میبرید طبعا پوتین دستش به لرزه در میاد و مشکلات مواجه میشه. وقتی شما توسط ایغورها جنگ میبرین به طرف چین به مشکلات مواجه میشه. این بازی در سطح منطقه کلانتر است اما باور می هستی بازی ها را که بایدن و امریکایی ها در منطقه کردن و روز ادامه داره بعد از این بازی یک شکل تغییر خواهد کرد. من فکر میکنم که دلار امریکا جایگاه خود به مرور زمان از دست میده. سیاست های امریکا منزوی میشه در منطقه. بازی های دیگر یعنی بلاک های دیگر بلاک سعودی، بلاک چین، بالاخره بلاک کشورهای منطقه روسیه ایجاد خواهد شد که این بازی ها ادامه پیدا کنه ولی تمام ضررش به مردم افغانستان، به مردم پشتون و بلوچ قبایل و مردمی که سالها به خاطر عدالت مبارزه میکنن میرسه نه به تروریستا نه به حمایتگرای تروریستای ملی. بسیار تشکر. و آقای زرمست میمونه جریان‌های ملیگرا مثل جنبش تحفظ پشتونها به نظرتان این جریان‌ها چقدر میتونن که مخالف یا موافق عملیات باشن؟ واقعا چې هغوی د پاره را پیدا شوي دي چې دلته نظامی عملیات ترسره نشي او کوم چې ترسره شوي وو هغوی کومه نتیجه نه درلودله او دلته به مخالفتونه نورم زیاتېږي او بلکې نور مخالفتونه به نوي را پیدا کیږي. خلک په دې باندې پوه شوي دي چې د جنگ د حل لاره نه ده او مخکې هیڅ فایده نه ده کړې. اوس که موږ تاسو وګورو د عمران خان شعار ته چې هغه د کرپشن خلاف आवाज اوچت کړی دی نو دا داسې یو شي ته د لاس وروړي چې هغه ریشې په هر ځای کې دي. هغه په پولیسو کې ریشې لري، هغه په دفترونو کې ریشې لري، په فوج کې ریشې لري. نو ټول خلک د دې مخالف دي چې عمران خان قوت ته ورسیږي، انتخابات تعویق شي او دغه چې کوم دی د عملیات چې کوم دی دا
په یو نوع سره یو آخري کوشش دی چې دلته دوی کوشش وکړي ترڅو د عمران خان بیرته راتګ مخه ونیول شي او دغه کوم سټیټس کو چې په منطقه کې روان دی د جریان ولري خو دا تر هغه پورې نشي حل کېدلی ترڅو چې د پالیسي کې یو اساسي بدلون رانشي او په ګاونډي هوادو کې لاسوهنه ونشي که دا کار جریان ولري نو د دې تاوان صرف او صرف پاکستان ته رسیږي. افغانستان خو اول هم خراب دی اوس هم خراب دی بیا به لیکن پاکستان تر اوسه پورې په امن کې دی او که چېرته دوی دا کارونه نه لاس وانخلي دا به اوس هم ناامنه دی اقتصادی طور منی نظامی طور منی هم دا ورځ په ورځ ناامنی طرف ته دی. بسیار تشکر. و حدود 3 دقیقه از بحث ماند. آقای خطک اگر بحث را با شما جمع‌بندی بکنیم اگر فرصت امان با آقای سعیدی شما چه فکر میکنین حالا که حکومت مورد قبول پاکستان در افغانستان حاکم است فکر میکنین که عملیات یک جنبه دیگهش جابجایی افراد اشخاص است که بر ارتش پاکستان نزدیک هستند و جابجایی از اینا در اطراف خط دیورند هم میتونه یکی از دلایل عملیات باشد؟ محاسبه پاکستان غلط برآمده در مورد طالبان افغانی. بدون شک طالبان افغانی را پاکستان دوست داره ولی سیاست‌های منطقوی و آمریکا را بیشتر دوست داره. من فکر میکنم که پاکستان کوشش میکنه که بازیگر منطقه باشه به خاطر ایجاد رشد تروریسم. البته با اشاره تا جهانی. بله بسیار تشکر. و آقای خطک دیدگاه شما چی است؟ ارزاده چې پاکستان داسې هیواد دی چې ډیر خطرناک بحران کې دی او دا که خپل څلور ایالتونه نشي اداره کولای نو دا په پنځم ایالت جوړول غواړي دی مستقل هیواد نه نو دا خودکشي لاره ده او کدی لاره کې پاکستان واپس شي بیرته نه راوګرځي نو دا حتما چې پاکستان خودکشی خواته روان دی. بسیار تشکر. و آقای زرمست میخواستم که 1 دقیقه فرصت مونده دیدگاه شما را هم داشته باشیم. تر هغه پورې چې پاکستان په خپل بهرنیو پالیسیانو کې اساسي بدلون راولي په خپل کړنو کې په داخل کې فوج او سیاست او جوډیشري دا سره بیل نکي او همدغه یو بل سره په فشارونو راوړي نو پاکستان کې به بحران ورځ په ورځ زیاتیږي او د دې نقصان صرف او صرف پاکستان ته رسیږي او د دې کوم لار باندې چې روان دی د ډیفالت طرف ته روان دی د اقتصاد ورځ په ورځ د ناکامۍ سره مخ دی او دا هوسم دی خپل ماشینونه نشي ورکولای. اوس دستي دوی تر یو میاشت مخکې پورې 340 میلیارد ډالر ته ضرورت لري ترڅو دوی د حالت نه صفر ته ورسیږي. بسیار تشکر. بشیر زرمست کارشناس سیاسی و حقوقی، احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و افراسیاب خطک عضو پیشین سنای پاکستان از حضور و از بحثتان در برنامه و سپاس از همراهی شما بینندگان عزیز. همچنان با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه بمانید. وقتتان بخیر.